فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. په دې آیات کې د دوی ډلې ذکر دی، یو د هدایت ولا او بل د گمراهۍ ولا ده. هغه څوک چې الله تعالی هغه ته د هدایت کول اراده وکي د هغه سینه د اسلام د پورا پراخه خلوص کی، او هغه څوک چې هغه د گمراهۍ کول اراده وکي نو د هغه سینه تنگ کی بیخی تنگا، گویا که هغه پورته اسمون ته په سختۍ سره خیږي. همدارنګه الله تعالی فلتي نفرت اچوي په هغه کسانو باندې چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. دا د تو د رب لیاره ده چې نیغه سیده ده، یقینا میش آیاتنا واضح بیان کړي دي د هغه قوم د پوره چې نصیحت وخلي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. په دې آیات کې مؤمنون ته بشارت دی د دوی د پوره د خپل رب په نزد د سلامتی کور دی، او هغه الله تعالی د دوی مددگار دی په سبب د هغه عملونه چې دوی